بغلان کې طالبانو د کورونا وایروس له پراخېدو نه د مخنیوي په موخه خپل کمپاین د دهنی غوري ولسوالۍ په بیخ کلي کې پیل کړ. قاری خالد بغلان کې د طالبانو روغتیایي مسؤل وایي چې دوی هم کلي په کلي خلکو ته د کورونا وایروس په اړه عامه پوهاوی ورکوي او هم دهنی غوري ولسوالۍ کې یو روغتیایي مرکز د کورونا په ناروغۍ د اخته کسانو د قرنطین لپاره ځانګړی کړی دی. افغانستان اسلامي امارت د عامه روغتیا عمومي ریاست د بغلان ولایت روغتیا ریاست دلته یو سیمینار جوړ کړی وو، یعنی عامه پوهنه خلکو ته جوړه کړې وه په څنګ تعمیر کې. نو هغه خلکو ته وښودل او څه شیان یې توضیح کړل، صابون و، طبي ماسکونه و سره یو عامه پوهنه آګاهي وه. نو دغه ځای چې کوم ځای موږ ولاړ یو دغه دروازې سره، نو دا د خریبیخ دانې غوري ولسوالۍ خریبیخ کلي کلینیک ده. نو دا د قرنطین خونې لپاره جوړ شوی ده. اوسه پورې خو الحمدلله په بغلان ولایت کې دا پیښه نشته، بالخصوص د امارت ساحه کې خو هېڅ خبره نشته او د امارت لړۍ تر اوسه پورې په دې ولایت کې په دې کلو ساحو کې په پراخ ډول روانه ده. خلکو کورونو ته هم ورته کېږي، هغو ته پوهنه ورکول کېږي او په عامه ځایونو کې چې امارت هلته راغواړي هلته هم پوهنه ورکول کېږي. مولوي عبدالرحمن د طالبانو یو سیمه ییز قومندان وایي چې ځینې کسان او د خواله رسنیو چلوونکي نه باید چې کورونا ناروغي ټوکې او مسخرې وګڼي او روغتیایي لارښوونې په پام کې ونه نیسي. چې خلک باید دغې پسې خنداګانې ونه کړي، دې پسې ټوکې مسخرې ونه کړي. دغه نوي مطبوعاتو میډیا کې چې څومره خلک دي، خدای به مو په دې ګرفتاره کړي. دا د پروردګار عذاب ده د ګناهګارانو او د کافرانو په خاطر. نو ته چې د الله په عذابونو پسې خاندي، ویریږي چې الله به دې په ګرفتاره کړي او الله به په تا باندې مسلط کړي. د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې روغتیایي کارکوونکي وایي چې کورونا وژونکې ناروغي ده او باید خلک روغتیایي لارښوونو ته پام وکړي او د ګڼې ګوڼې ځایونو ته لاړ نشي. دوی وایي چې د ناروغانو قرنطین کول د اسلام دین له اړخه هم یو نیک کار دی. دغه د قرنطین موضوع چې اوس صحت عامې د خوا نه مطرح کېږي، دا یو شرعي جنبه هم لري. بناء نو د ټولو مسلمانانو ورونو څخه مو غوښتنه دا ده چې دغه لاندې نکات باید مراعات کړي. لومړی، د ورځې په اوږدو کې په تکراري ډول باندې خپل لاسونه په پاکو اوبو او په صابون باندې بار بار ووینځئ. این ویروس بسیار یک ویروس خطرناک و سرایت بیشتر داره که نه تداوی داره و نه واکسین داره. فقط میتونیم از طریق وقایه میتونیم که خود وقایه بکنیم و در جاهایی که ما و شما میرویم میخوایم که اونجا سفر بکنیم کوشش بکنیم جاهای پر ازدحام نباشه و جاهایی که بیروبار زیاد هستند در اونجا باید ما و شما حرکت نبکنیم. طالبانو دهنی غوري کې عامه پوهاوی هم د کورونا ناروغي په اړه خلکو ته ورکړی او هم یې هلته په کورونا ناروغي د اخته ناروغانو د درملنې او قرنطین لپاره روغتیایي مرکز هم ځانګړی کړی دی. خلک وایي عامه پوهاوی د کورونا ناروغي په اړه مهم دی او ډېر څه یې زده کړي چې په پام کې ونیسي. در این سیمینار اشتراک کردیم. قبلا در رابطه با وقایع ویروس چیزی نمیفهمیدیم و امروز از بخش صحت عامه امارت اسلامی تشکری میکنیم که برای ما راهنمایی‌های لازم گفته شد. ما بسیار معلومات دریافت کردیم تا بتوانیم مصدر خدمت به جامعه باشیم و بتوانیم تمام فامیل، اعضای خانواده و مردم دیهات خود را از اینمی وقایع امروز که ما معلومات حاصل کردیم به اونم همین معلومات منتشر بسازیم. که دلته لکم بهرنی هیواد نه زموږ ادوار راځي، زموږ وګړي راځي دلته په دې مرض باندې اخته وي یا اخته نه وي، د هغې د جدي مراقبت، د هغې د ساتنې او د قرنټین لپاره دوه صحي یاده دې وي چې بغلان کې د څو ورځو راهیسې حکومت او طالبانو بیا تازه د کورونا ناروغۍ له پراخېدو نه د مخنیوي په موخه خپل کمپاینونه پیل کړي او دواړه خواو تر خپل واک لاندې سیمو کې د خپلو چمتووالو خبر ورکړی او له خلکو یې غوښتي دي چې روغتیایي لارښوونې دې په پام کې ونیسي. نورګل اندړوال، میلمه راډیو، بغلان.